د کندوز په ګډون د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي دغه زرګونه نندارچیان دوی خوښي کوي او خپل چاپاندازان ورزش ته هڅوي. په دغو درې ورځنیو سیالیو کې یوازې نندارچیان نه بلکې د 14 ولایتونو څخه چاپاندازان سره له اسبونو ګډون کړی دی څو خپله وړتیا نورو ته په نندارې وړاندې کړي. خو مسؤلین بیا د دې سیالیو موخه د ملي لوبې ته وده ورکول او د ورزش مینوال ته تفریح رامنځته کول په ګوته کوي. واته ولایت زموږ خبر شوي دي او په دې کې تحفې چې د هر چا د وسې مطابق زه تر اوسه پورې ما 1 روپۍ هم نه ده ورکړې مګر قوم ولس د کندوز چې موږ سره مینه لري او دغې لوبې سره مینه لري چا موټر راوستی دی چا اوښ راوستی دی چا پسه راوستی دی چا پکې نقد ورکړي څوک ډالر ورکړي څوک یورو ورکړي دا د خلکو هغه مینه او محبت ده. بل لور ته نندارچیان او راغلي چاپاندازان د ولایتونو ترمنځ د داسې سیالیو په ترسراوي خوښي څرګندوي. دوی د داسې سیالیو ترسره کول د افغانانو ترمنځ د ملي لوبو په وده کې اغیزمن بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. همدا امنیت دی چې وروره امارات راوستی دی او دلته وروره د کومه خبره خلک درست په ښه فضا کې په ارامه فضا کې دلته ناست دي او وروره د کومه خبره لوبه کوي. و از امارت اسلامی خواهان همی هستیم که امنیت برقرار کنه و بازی های ما را رشد بده و در قبالش از تجارا ما را تشویق کنه برای ما اسب خوب بخره چاپاندازا را تشویق کنه بازی های ما خوبتر پیش بره تا مردم ملت ما خوش بشه از این بازی ما. د کندوز ولایت په کوربتوب دا سیالۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره دغه ولایت د بیلابیلو کورنیو سیالیو کوربتوب کړی و چې په دغو سیالیو کې ان له هیواد څخه بهر ورزشکارانو هم ګډون درلود.